بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان بیا غواړي چې د واشنگټن په آدرس باندې د خپل ملګرتیا او یا ستراتیژیک مسیر تعهد تجدید کړي. په داسې حالت کې چې د پاکستان دننه هم وضعیت ښه نه بریښي او له ګاونډیو او د سیمې په کچه یې هم د اړیکو ترینګلتیا اوج ته رسېدلې ده. ول د پاکستان پوځ د پاکستان دننه ټول واګې تقریبا په لاس کې نیولي دي او کوښښ کوي چې د امریکا سره هم د اړیکو یو نوی پړاو رامنځته کړي. فکر کوي چې ټرمپ یو ریالیست سیاستوال دی او کولی سي چې په دغه مقطع کې هم پاکستان ته ډیر مفید او یا هم ډیر مضر ثابت شي. نو په دې اساس باندې غواړي چې تر ټولو ښه پکیج امریکا ته وړاندیز کړي. تازه معلومات دا دي چې د فارا په نوم چې د امریکا کوم د بهرنیو لابیګرانو ثبت قانون دی، د هغې اسناد ښیي پاکستان شاوخوا 14 لابیګر شرکتونه ګمارلي دي او په میلیونونو ډالر یې مصرف کړي دي په 2025 راهیسې، البته تر څو د ټرمپ اداره قانع کړي چې پاکستان یو ښه متحد کېدلی شي. ځینې اسناد ترلاسه شوي دي چې هغې کې لیدل کیږي پاکستان مشخص وړاندیزونه د امریکا اوسنۍ چارواکو ته کړي تر څو په امنیتي، اقتصادي او سیاسي برخه کې ورسره متحد شي. په هغې کې تر ټولو پام وړ دا دی چې پاکستان ورته ویلي دي چې په سیمه کې به ترهګرۍ سره مبارزې برخه کې ډېر مؤثر ملګری واوسي او په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. او تر هغه هم لا مهمه دا چې ان وړاندیز یې کړی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې وسلې په بیرته راګرځولو کې به هم له ټرمپ سره همکاري وکړي. خبره دا ده چې د پاکستان د همکارۍ دغه لاس غول په دغه مقطع کې په څه معنا کېدلی شي، څومره مفید کېدی شي، څومره مثبت ځواب ترلاسه کولی شي، او دا په څه معنا چې پاکستان کولی سي همکاري وکړي د امریکا پاتې وسلې په افغانستان کې بیرته امریکایانو ته ور وګرځوي. له ترهګرۍ سره چې مبارزه ویل کېږي، کومې ترهګرۍ سره مبارزه؟ که بحث د داعش وي، تر ډېره بریده پورې اوس د سیمې هېوادونه او خصوصا د افغانستان ادعا دا ده چې د داعش مهم مشران او د هغوی فعالیت اوس په پاکستان کې منسجم کېږي. نو ترهګرۍ سره مبارزه په څه عنوان کېدلی شي؟ سلام، وخت مو په خیر. د رڼا لید خپرونه زه میرویس انګزر ته وړاندې کوم. دوه محترم میلمانه له واشنګټن څخه سیاسي چارو شنونکی ښاغلی وحید فقیري او همدارنګه له جرمني څخه په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلوماټ ښاغلی امین ګران را سره میلمانه دي. ستړي مه شئ، په خیر. تشکر، مهربانه. سلامت سي. فقیري صاحب، له تاسو پیلوو دغه وروستي مسایل چې ما په مقدمه کې یاد کړل، خصوصا د پاکستان هڅې د لابیګرو شرکتونو لارې تر څو وتوانیږي یو ځل بیا یو نوی پړاو د امریکا سره په امنیتي او اقتصادي او سیاسي برخه کې پرانیزي. دلته یې ورته ویلي چې ترهګرۍ سره د مبارزې ښه ملګری دی کېدی شمه. آیا امریکایانو ته دغه د پاکستان وړاندیز د پام وړ او یا مطلوب کېدلی شي؟ تشکر ستانکزی صاحب، تاسو ته محترم ګران صاحب ته او ستاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې کې شک نشته، لکه تاسو چې په خپل مقدمې کې هم اشاره ورته وکړله، پاکستان د تیر کال یعنی د 2025 د پسرلي څخه ډیر زیات فعال شوی دی په واشنګټن کې، او داسې ښکاري چې په واشنګټن کې د ښاغلي ټرمپ د راتګ سره سم د پاکستان ستوری مخ پر ځلېدو دی. هغه پخواني شکونه چې هم ټرمپ په اوله دوره کې د پاکستان په ارتباط اظهاروله، او هم د امریکې دولت او مطبوعاتو د پاکستان د دوه مخې پالیسي په ارتباط شکونه خپروله، هغه تر ډېره حده پورې د ټرمپ د راتګ سره یو نوی خفه سوي دي او یو نوی باب خلاص شوی دی د دوی په روابطو کې. د خپله د جنرال د مارشال مونیر راتګ واشنګټن ته څو ډېر مهم ملاقاتونه په سپینه ماڼۍ کې، او په دغه ډول د مارشال مونیر څخه په دغه ډول تود استقبال، او لکه تاسو چې اشاره وکړه په واشنګټن کې د دوی د لابیګرۍ فعالیتونه چې هم په دې برخه کې نیویارک ټایمز د امریکې ډېر معتبر، هغه تر ټولو معتبر اخبار دی، هغه یو ډېر مفصل راپور لیکلی و چې پاکستان تقریبا یو میاشت مخکې لیکلی و چې پاکستان په واشنګټن کې لابیګران استخداموي، نوي لابي ګروپونه جوړوي، په میلیونهاو ډالر په دې مصرفوي څو د ټرمپ توجه وځانته کې. او پاکستان په دا راپور کې دا هم راغلی و چې پاکستان اوس په دې پوه شوی دی چې د ټرمپ او مودي روابط ښه نه دي، لہذا
پاکستان غواړي چې پر دغه شخړې باندې چې د مودي او د ټرمپ ترمنځ دي پر دغه باندې سرمایه گذاري وکړي، څو د واشنگټن توجه ځان ته جلب کړي. تقریبا ټرمپ دوه ډیر درې میاشتې آنی مخکې او عملی سیاستمدار بریښي، مطلب ډیر زر پریکړه کوي، سمه ده چې ستراتیژیک مسایل به پام کې نیسي، ولې سیاست یې اوس عملی بریښي، ډیر زر داسې مسایل باندې اقدام کوي چې عجیب بریښي. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان په دې شپو ورځو کې خصوصا بیا د داعش بحث که مطرح کیږي په سیمه کې ښه انځور نه لري. ولې باید امریکایانو نظر یا لیدلوری تغییر شي یا که دغه پکیج دوی وړاندې کړی دی ټرمپ به یې ومني، لیواله به وي چې بیا پاکستان یعنی ټرمپ په عموم کې سیمې ته علاقه لري چې بیا دا د پاکستان ته لبیک وایي چې ورسره همکار شي؟ ګوره خپله د پاکستان هلې ځلې یوه هله د کوشش دا دی چې په پاکستان کې یو بندر دی په نامه د پنسي په نامه یو بندر دی. پاکستانیان غواړي چې دغه بندر و امریکایانو ته ورکړي، او پاکستانیان و امریکایانو ته ویل دي چې په پاکستان کې معدني مواد د پاکستان کانونه چې دي هغه هم موږ تاسو ته درکوو، تاسې راسئ په پاکستان کې سرمایه گذاري وکړئ، دغه بندر چې دی دغه انکشاف ورکړي، جوړ یې کړي، په پاکستان کې د ریل خط تیر کړي، څو تاسې وکړای شئ چې دغه ریر ارچ دی ورته وایي، هغه کمیابه نادره دغه مواد چې دي تاسې د پاکستان څخه امریکا ته راوړئ. او پاکستان په دې اوس پوهیږي چې امریکا او چین د کمیابو او نادرو منابعو په شخړه او مجادله کې سره ښکیل دي، په مبارزه کې سره ښکیل دي، او چین د دغو کمیابو او نادرو موادو صادرول امریکا ته ځنډولي دي. دغه یو ډیر لوی مشکل دی د ټرمپ او د چین ترمنځ، چې چین غواړي چې چین پر کمیابو او نادرو موادو باندې انحصار لري، تقریبا 90% د دوی په لاس کې دي، لہذا چین غواړي چې پر دغه لارې څخه پر ټرمپ باندې فشار وارد کړي. په دا یو د ټرمپ ونزویلا ته تګ، د ټرمپ و جنوبي امریکا ته یا لاتینی امریکا ته توجه هم یو علت یې دغه دی چې د چین دغه انحصار مات کړي، لہذا پاکستان په دې پوهیږي چې پاکستان ډیپلوماسي ډیره قوي ډیپلوماسي ده، په غرب ډیر پوهیږي، د غرب سره تاریخي علایق لري، لہذا اوس پاکستان په دې لټه کې دی چې د ټرمپ دپاره دغه زمینه برابره کړي چې موږ هم نادر مواد لرو، موږ هم ستاسې ستراتیژیک ملګري یو، موږ هم په منځني ختیځ کې ستاسې سره کومک کولی سو، لہذا تاسې راسئ بیرته زموږ سره خپل علایق لا بهتر کړي. په دغه خاطر زه وایم چې دغه شفت راغلی دی د سپیڅلي رئیس څخه د امریکې کې هغه توجه د پاکستان خواته ډیره سوې ده. پاکستان د یو ښه ملګري په حیث باندې پیژندل سوی دی. البته دا زموږ دپاره خوشاینده خبره نه ده، نه زموږ دپاره او نه هم د هند دپاره، مګر دغه هغه واقعیتونه دي چې نن ورځ په واشنګټن کې د پاکستان په ارتباط اظهاریږي. مننه، حتما بیا هم تاسو سره ګرځو. فقیري صاحب، ګران صاحب وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې د سره ښه متحد کیدی شو. د پاکستان په دغه نویو اسنادو جلابګر لارې چارواکو ته سول امریکایي چارواکو ته ویلي دي طبعا چې د ترهګرۍ نوم د نړۍ له ادرسه یا اوس چې کوم بحث مطرح کیږي نو همیشه تمرکز پر داعش وي. پاکستان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مؤثر کیدی شي. حال دا چې د وروستیو پیښو د داعش مسله دا ټوله کیسې ورتړل کیږي پاکستان پورې، او یو څه اسناد شواهد هم وړاندې شوي دي، او که بیا هم د امریکا لپاره دا بحث دلچسپه وي چې په هغه سیمه کې باید د داعش پر وړاندې مبارزه وسي او دوی باید متحدین ولري، نو بیا خو خپل امریکایانو ویله چې طالبان د داعش سره مبارزه کې ډیر زیات کامیابه وله. نو دلته بحث که د افغانستان او د پاکستان کیږي، بیا د داعش یا ترهګرۍ سره مبارزه کې د امریکا دپاره به انتخاب کوم یو وي؟ یو دا دی چې لکه فقیري صاحب ویلې نور بحثونه یي، خو دا یوازې ورته یو پوښ یا کور ورکول کېږي، هغه بیا بېله قصه ده. که واقعا د ترهګرۍ سره مبارزه غواړي، آیا پاکستان یو ښه متحد کیدی شي د امریکا دپاره؟
مننه کوم قدرمن ستانکزی صاحب. اول خو اجازه راکړئ تاسو ته قدرمن فقیري صاحب ته او د تاسو د رڼا تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړم. د پاکستان په تړاو باندې باید عرض کړم چې پاکستان یو ډیر پارادوکس پالیسي سیاستونه له ګاونډیو سره له امریکا سره او له نورې نړۍ سره پر مخ بیایي. ګورې تاسو ته معلومه ده چې پاکستان له 1950 څخه را په دې خوا یا که ووایو چې له 1940 څخه چې هغوی په مصنوعي توګه باندې د یوې پروژې په حیث باندې د برتانوي ښکېلاک د اوږدمهاله جیوپولیټیکو اهدافو لپاره رامنځته شوی دی. پاکستان د امریکا او د لویو قدرتونو په خدمت کې دی. په 1950 څخه راوروسته دوی د سینټو او سیاتو په معاهدو کې له امریکا سره یو ځای ول. بیا یې امریکا ته د پېښور په شمال کې د بډبیرې په نامه یو ځای دی، هلته یې هوایي اډه ورکړه. دا اډه د څه لپاره وه؟ دا یې دې لپاره وله چې په خپله ما په هغه وخت کې د دیکتاتور جنرال ضیاء الحق یو د دفتر رئیس و، پښتون و، رویداد خان یې بالو، اوس مړ شوی ده. دا د عوامي نیشنل پارټۍ د یوه مشر عبدالخالق خان ورور ولو. هغه لیکلي دي چې له دغه بډبیرې څخه د یوټو په نامه یوه اکتشافي طیاره شوروي اتحاد ته ولاړه او بیا د افغانستان له فضایي قلمرو څخه تیره شوه او په ازبکستان ته چې رسېدله دا رانسکوره شوه. یعنې هلته د شوروي اتحاد لخوا کشف او بیا راوغورځول شوه چې هلته د امریکا په ګټه باندې یا په خپله امریکایان د شوروي له ټولو پوځي او نورو هغو څخه کشفي معلوماتونه ترلاسه کړي. بیا وروسته تاسو ته معلومه ده چې هغه په 1989 کلونو کې پاکستان هغه د امریکا په خدمت کې ولو. هغلته یې خپله دغه ترهګریزې پروژې را پیل کړې چې د اپریشن سایکلون په نامه باندې یا اپریشن بوټ چې برتانویانو ورته ویو، دغه پیل شو. د دغو په نتیجه کې همدغه ډلګۍ رامنځته شوې، تنظیمي ډلې ولې په ایران کې، په پاکستان کې. زه په هغه وخت کې په اسلام آباد کې وم. دغه بریژنسکي راغی، مارګریت تاچر راغله، دوی بیا اتومات ضیاء الحق او اختر عبدالرحمن د خیبر پښتونخوا په هغه وخت کې صوبه سرحد بلله، دغه گورنر جنرال فضل حق و. دغه بیا د خیبر رایفلې بولي د لوړګې خواته ده په خیبر ایجنسۍ کې، هلته ولاړو یو تشریفاتي کنډک ته آن دغه انګریزي اصطلاح وخت را پاتې دی. هلته یې د افغانستان په لور باندې کلشنکوفونه فایر کړل او د افغانان یې ورته را جمع کړل او پسونه یې ورته حلال کړل، لونګۍ یې په سر ورکېښولې. یعنې دغه لوبه خو له هغه وخت څخه پیل وه. اوس طالبانو بیا هغه دغه د شل کلن جمهوریت په دوران کې هم پاکستان د هغه ائتلاف چې د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې و او افغانستان اشغال ولو، نو په هغه وخت کې هم پاکستان د امریکا او د غرب یا د ناټو په هغو کې ولو، په خدمت کې ولو. هلته همدغه ډلې لکه د پېښور شورا، د کوټې شورا، مثلا ګردي جنګل او دغه وغه دا خو ټول هغه امریکا ته معلومې ولې او په هغه وخت کې ولو چې بیا دا د ټي ټي پي پروژه هم د پاکستاني پوځي اسټابلیشمنت لخوا را ایجاد شوله. اوس پاکستان ولې په افغانستان چې د داعش موجود بحث په سیمه کې د امریکا لپاره څومره مهمه دی او برعکس پاکستان رښتیا هم دلته بیا یو همکار کیدی شي که نه؟ حال دا چې اوس تازه په سیمه کې خو ټول هغه پر دوی دي چې د داعش سمبالول بیا هغسې لکه پخوا چې د نورو ډلو کوله، بیا هم پاکستان هغه ته لاس اچولی دی. خو عین وخت کې پاکستان په خپل وړاندیزونو کې دا وایي چې زه امریکا سره یو ښه متحد کیدی شم، ترهګرۍ سره مبارزه کې، خصوصا داعش سره مبارزه کې.
نو روسي ریپورټونه خو چې موږ ګورو بل څه کوي. اوس آیا پاکستان که د داعش سره یا ترهګرۍ سره مبارزه کوي، کومه مبارزه څنګه یې کوی شي، او آیا امریکا دلچسپي لري که نه؟ په دې نظر یم چې پاکستان همدغه اوس چې په افغانستان پسې یا په طالبانو پسې لابیګري کوي او په هر سټیج باندې په نړیوال سټیج باندې دوی وایي چې مثلا په افغانستان کې ترهګرې ډلې دي، 21-22 ډلې دي، او یا په هغه تاجکستان سره کومه پیښه چې په یو د سرو زرو په یو کان کې رامنځته سوه هغه یې په هم په طالبانو باندې واړوله. دا د دې لپاره کوي زما په نظر باندې چې پاکستان یو ځل بیا غواړي چې هغه ترهګریزې پروژې ترلاسه کړي له امریکا څخه، او همدارنګه دغه هڅه کیدای شي هغه خپله ناامني یا په پاکستان کې هغه کوم ډیر نامطمئنه او ډیر ژور اقتصادي بحران ده هغه پټ کړي. وګورئ پاکستان په همدغه وخت کې له اقتصادي ژور بحران یا سقوط سره مخامخ ده، د پورونو د تادیې له سخت فشار سره مخامخ ده، او همدارنګه پاکستان اوس هغه پروژه چې سپیک ده یعنی چاینا پاکستان اکونومیک کوریډور چې ورته وایي، دغه په خپله چینایان اوس په دغه کې په هغه یوه پروژه باندې چې له کراچۍ نه تر پېښور نه د ML1 په نامه باندې یو هایوې یا د ریلوې پټلۍ جوړېدلې، په هغه باندې سرمایه ګذاري نه ده کړې، له هغې نه په شا شوی ده او دغه یې ایشین ډیولپمنټ بانک ته ورکړی دی. بل خبره دا ده چې اوس په خپله په داخل د افغانستان کې امنیت ته او طالبان یا د طالبانو واکمنۍ اگر چې مشروعیت نه لري، په داخل کې قانونمنده اداره یا واکمنۍ نه دی، ولې هغوی هغه د له ځینو هیوادو سره تجارتي اقتصادي یا اقتصاد محوره پالیسي یا سیاستونه په مخ باندې بیایي، له هغې جملې سره څخه په هندوستان کې یا په هند کې همدا اوس 13 هفته یا 2 هفتې په مخ کې د طالبانو یو سفیر یا چارج د پیر هلته ولاړه او په ډیلي کې د هند له مقاماتو سره ولیدل. د پاکستان په خارجي پالیسي یا سیاست کې عمده ټکی دا دی چې د ډیورنډ د تحمیلي کرښې شاوخوا پښتانه سره مدغم کړي، او ضمناً په افغانستان کې باید یو بې ثباتي، افغانستان باید د پاکستان د بې کیفیته مالونو منډي او بازار وي، او دغه مهم جیوپولیټیک جغرافیه باید صلاحیت یا هغوی د دوی په لاس کې اختیار د دوی په لاس کې چې منځنۍ اسیا ته دوی اسانه او ارزانه لار ولري. همدا اوس دوی بله امریکا به څومره دغه موضوع ته دلچسپي وښیي چې د پاکستان سره په ګډه په هغه سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته لبیک ووایي؟ زه په دې نظر یم چې امریکا خپلې ګټې لټوي. امریکا وایي چې our enemies everywhere and nowhere. دلته اوس امریکا هغه د په وینزویلا کې حمله وکوله، هغه د دې لپاره کوي چې هلته د چین پراختیا یا له چین سره هغه حکومت چې د نیکولاس مادورو ټینګ کړي ول، د تیلو قراردادونه یې ورسره کړي وو، او بل په نړۍ کې داسې میډیا ریپورونه ورکوي چې هغه د 303 بیرله تیلو یا نفتو په شاوخوا کې هلته دغه ذخایر موجود دي. ما په خپله همدا بیګه شپه د یو امریکایي شنونکي یو هغه واورېدلو، یو تحلیل واورېدلو، هغه دا وویلي وایي امریکا دا نه غواړي لکه ما لا تیلو ته ضرورت نه لرو. هغوی څه کوي؟ هغوی د دې لپاره وایي موږ دغه کار کوو چې هلته دغه تیل چې دی یعنی 303 بشکه یا بیرله تیل یا نفت چې دی چې هره بشکه 109 یا لیتره کیږي، نو دغه غواړي چې چین ونشي کولای له دغه څخه استفاده وکړي
او دغه روابط چې د وینزویلا او د چین په منځ کې پراخ شوي دي او هغه وده کړې ده او پراختیا مومي او همدارنګه د روس او د وینزویلا په منځ کې د دغو مخه ونیسي. د دغه لپاره همدغه امریکا په خپلو ګټو پسې ګرځي، په ایران کې، په دغسې په نورو سیمو کې. اوس پاکستان ته راځو. پاکستان زما په نظر باندې چې هغوی پاکستان پیژندلی دی. امریکا وایي چې پاکستان آرمی از اور پرستیټیوشن، دغه د دوی مشهوره اصطلاح ده. بل دا ده چې هغه دی لکه مخکې فقیري صاحب وویلې چې پاکستان امریکا ته یو وړاندیز کړی دی، هغه مکران کوست ده. مکران کوست یا د مکران ساحل چې دی دغه ته د هند د بحري قواو شنونکو سټرینګ اف پرز ویلی دی، یعنی د مرغلرو امیل یې ورته ویلی دی. دا دومره مهمه سیمه ده. په دغه کې ګوادر ده، پسني ده، جیواني ده، اورمړه ده، دغه بندرونه دي. حتما پر همدې غږیږو، دا مهم بحث دی. فقیري صاحب دلته یو بل مهم پوینټ چې د پام وړ ګرځېدلی دی هغه دا و چې غوښتي دي په دغه وړاندیز کې امریکا ته څرګند ډول باندې ووایي چې موږ در سره همکار یو تر څو ستاسو پاتې وسلې په افغانستان کې بیرته راوګرځي. هغه پاتې وسلې چې یو دوه درې ځلې ټرمپ هم وروسته له واکمنېدو نه ورته اشاره درلودله. دا یوه مهمه موضوع ده که یوازې ټرمپ د یو فشار لپاره کاروله، او که مهمه یې دا چې پاکستان وایي زه سره همکاري کوم چې وسلې بیرته راوګرځوم، دا څه معنی درلودی شي؟ یعنې زما خپله عقیده دا ده ستانکزی صاحب چې پاکستان غواړي چې امریکا د خپل ځان سره ولري، د امریکې دپاره خوشخدمتي وکړي، زموږ په اصطلاح او د ټرمپ دپاره دغه خوشخدمتي وکړي. پاکستان و امریکې ته وایي هغه څه چې ته غواړې زه په دا منطقې کې ستا دپاره کولی سم، که دا د افراطیانو یا د تروریستانو مهارول دي زه ستا سره کومک کولی سم، که دا د نادرو موادو پیدا کول دي زه په دې برخه کې ستا سره کومک کولی سم، که دا د ټرمپ ته وایي که چیرې ته د دغو وسلو د بیرته اخیستلو په ارتباط پروګرام لري په دې باره کې زه ستا سره کومک کولی سم. پاکستان غواړي چې ټرمپ ته د خپل خدمت کولو هغه وړاندیز وکړي چې زه په کومو ساحو کې ستا سره کومک کولی سم او په کومو ځایو کې زه مؤثر واقع کېدلی سم. د پاکستان اصلي هدف دغه دی چې د واشنګټن توجه و ځان ته راجلب کړي او د واشنګټن په کومک هند وځپي، د هند د ځپلو دپاره، د هند د کمرنګه کولو دپاره واشنګټن د خپل ځان سره ولري. دغه لوی دغه ده. او په دې مسله کې د هند په رامهارولو کې یا د هند په ارتباط چین هم د پاکستان سره تر یو حده دغه دی موافق دی. نو یعنی د پاکستان اصلي هدف دغه دی چې واشنګټن د ځان سره ولري، د واشنګټن اوکې ولري، د واشنګټن سرمایه گذاري په دغه کې ولري، په پاکستان کې ولري، او د واشنګټن په زور هم خپل داخلي مخالفین وځپي او هم خپل محلي یا سیمهیز رقیبانو ته خپل ځان ډاډه وشوي، خپل ځان قوي وشوي. بالکل. آیا دغه وړاندیز چې وایي په افغانستان کې پاتې وسلې د وسلو په راګرځولو کې تاسو سره همکاري کولی شم، دا خو به د دغه وروستیو کړکېچونو له کبله پر طالبانو د فشار یو وسیله نه وي چې پاکستان ورته وښیي چې زه د تا د هر مخالف سره او هرې مخالفې مسئلې سره یو متحد یمه؟ زه فکر کوم چې په دې برخه کې پاکستان دونې کومک نشي کولی. یعنی دا باید تاسې که یو څوک په دې باره کې ورسره کومک کولی شي د امریکې سره چې دغه وسلې بیرته راوګرځي تر یو حده پورې، هغه طالبان دي او امریکا مجبوره ده چې د طالبانو سره مستقیما خبرې وکړي. البته آیا پاکستان به د طالبانو د امریکې او د طالبانو ترمنځ دغه زمینه برابرولی شي؟ په هغه کې هم شک دی، ځکه طالبان امریکا کولی شي چې پرته د پاکستان او د اسلام آباد له کومک څخه په خپله راساً د طالبانو سره کومک وکړي. موږ پوهیږو چې طالبان د خدای دا غواړي چې د امریکې سره روابط ولري، د امریکې سره خبرې وکړي
وکړي که چیرې واقعا هم د امریکې دغه یو اندېښنه وي چې دغه وسلې بیرته راوګرځېږي امریکا کولی شي چې اسان د کابل سره خبرې وکړي د پاکستان و منځګړیتوب ته ضرورت نشته د پاکستان و دغه احسان ته چې خپل احسان پر واشنگټن باندې واچوي چې دا کار ما تاسو ته کړی دی و دې ته ضرورت نشته پاکستان خپله خوش خدمتي کوي مګر آیا د دې ضرورت ورته شته که نشته زه فکر کوم چې په دې برخه کې د پاکستان دا بحث په محاسبه نورو غلطه مواردو ده کې مطرح کېدای شي او فقیري صاحب لکه تاسو ویلې چې ښه امریکا اوس خو طبعا چې طالبانو سره د دوحې تړون وروسته او تر هغه مخکې لا د مستقیمې اړیکې دي او ډېر مسایل پرې منلی شي یا یې ورسره بحث پرې کولی شي یا هر څه چې دي دا مستقیمې اړیکې اوس تامینېدی شي چې دا کېدی شي نو بیا خو طالبان هم دا ادعا کوي امریکایان هم دا ورسره منل ده چې د داعش سره هم د مبارزې برخه کې طالبان مؤثر وله او د وسلو بیرته سپارلو کې هم طالبان تصمیم ګیره ادرس کېدلی شي نو بیا فکر نه کوئ چې یو څه دغه د اسلام آباد لابیګري کمرنګه کیږي که احیانا طالبان فعاله کیږي ستانیزه صاحب ګوره زه فکر کوم چې دا یو جزئی مسله ده دغه د وسلو راګرځول دا یو جزئی مسله ده ول داعش دا سره د مبارزه امریکې لپاره نه او نه هم د پاکستان لپاره داعش سره مبارزه هغه واقعا هم یو ډیر اساسي ټکی دی او په هغه برخه کې امریکا د طالبانو څخه خوشاله ده د امریکې او د CIA ځینې خوشاله ده دغه پیسې چې امریکې او طالبانو ته ورکوي د دې یو اصلي عامل دغه دی چې طالبان د داعش سره مبارزه وکړي او د CIA ټول راپورونه چې ما لوستي دي ما کتلي ټول هغه وایي چې طالبانو په دې برخه کې مؤثره دي ښه برشه کړي دي زموږ په اصطلاح او په دا خاطر هم دا پیسې ورروانې دي او نو لهذا د یعنی په دا یو بل علت دا دی چې امریکا چې نه غواړي د طالبانو د مخالفینو سره کومک وکړي یو علت دغه دی چې امریکا په دې اوس قانع شوې ده چې طالبان د داعش په ځپلو کې تر بل هر چا مؤثره دي لهذا په دا خاطر هم یعنی نه د طالبانو د مخالفینو سره امریکا کومک کوي او په عین زمان کې د طالبانو ته پیسې هم ورلیږي په دا خاطر زه وایم چې د CIA او د امریکې روابط د طالبانو سره مخفي ښه دي تر ډیره حده پورې ښه دي په دا خاطر دا کارونه کوي دا چې یو مهم ټکی دی بل یو زه ستا سره په دې کې هم نظر یم چې دا د امریکې لپاره یو مهم ټکی دی چې داعش باید دلته وځپل سي مګر دا چې د پاکستان اصلي د واشنگټن ته د نږدې کېدو اصلي هغه عامل هغه دغه په پاکستان کې د نادره موادو منابع دي قانون دي هغه مسله ده چې پاکستان غواړي په دا خاطر که تاسو دغه کله چې مارشال منیر و سپینې ماڼۍ ته راغلی وو تاسو به کتلی چې مارشال منیر هغه عکسونه چې خپاره سوي دي د ځینو نادرو موادو نمونې راوړې وې سپینې ماڼۍ ته ایښې وې و ټرمپ ته ایښې وې عکسونه هم خپاره سوي وه پاکستان غواړي هغه اصلي هدف د پاکستان دغه دی او چې پوهېږي چې امریکا ضرورت ورته لري واقعا ضرورت ورته لري هغه دغه نادر مواد دي او پاکستان ورته وایي چې زه دغه نادر مواد لرم زه دا پر تا باندې خرڅوم زه تا ته دغه اجازه درکوم چې په پاکستان کې سرمایه گذاري وکړې زه تا ته د پنسې بندر درکوم په دې ارتباط زه ستا ټول ضرورتونه په هغه ساحه کې چې ته تر ټولو کمزوره زه هغه تا ته در پوره کوم زه پاکستان اصلي د بورد مهره دغه ده دا نور مسائل فرعي دي دغه د وسلو راټولول یا وسلې په کومک سره کول دا فرعي مسایل دي چې پاکستان غواړي یو پاکیج یو بسته لري د ډیپلوماتیکي کوښښونو یو بسته لري په هغه بستې کې دغه مواد دي دغه نادر مواد دي او دا نور مسایل سره ګډ دي مګر اصلي موضوع هغه نادر مواد دي او د پاکستان د پسنی بندر دی ډیره مننه فقیر صاحب بیا مطمئن تاسو سره ګرځو ګران صاحب لږ راځو د سیمې په اساسیتونو د ټرمپ تر راتګ وروسته د ټرمپ یو شمېر اقدامات دې لامل شول چې اساسیتونه ډیر شي او پر وړاندې هره شیبه د هر یو اقدام تمه وشي نو په دې اساس باندې سیمه نسبتا حساسه ده که سم اقدام نه کوي ولا حساسه ده دلته روسیه ده دلته چین دی دلته هندوستان دی د هندوستان اړیکې هم بیا داسې ډېرې ښې نه دي په دې شپو ورځو کې له واشنګټن سره
اخواته خیر که افغانستان کمزوري موقف کې هم دی ولی افغانستان دی او بیا د پاکستان اړیکې تقریبا په ټوله سیمه کې فوق العاده ترینګلې دي، ډېرې ښې نه دي او ورو ورو خرابېږي د اړیکې نورې هم حتی تر جګړو پورې رسېدلي دي. خبره دا ده چې د پاکستان دا وړاندیز امریکا ته او یا د دوی ترمنځ یو احتمالي کیدونکي تعامل لپاره به سیمه څه غبرګون وښیي؟ زه په دې نظر یم ستانکزی صاحب چې پاکستان خو امریکا ته یا ځینې نورو قدرتونو ته وړاندیز کوي او غواړي چې هغه پروژې چې هغه ترهګرې پروژې ولې او هغه دوی ورسره بلد دي، ټریننګ یې ورکړی دی، تمویل کړي دي او بیا یې افغانستان همدارنګه د سیمې ځینې نورو هیوادو لکه کشمیر او هند ته دغو ته یې لیږلي دي. دا خو دوی وړاندیز کوي، ولی آیا امریکا او یا نور قدرتونه به په پاکستان باندې باور وکوي؟ پاکستان خو اوس پیژندل شوی دی او پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ دا هغه اسټابلیشمنټ دی چې د دوی له لاسه همدغه په پاکستان کې اقتصادي سقوط رامنځته کیږي، همدغسې د پورونو د تادیې فشار موجود دی، هلته د ولسي مشروعیت د حکومت لپاره یا د دولت لپاره تر اوسه پورې نشته. دا هغه حالت دی چې پاکستان باید بهرني دشمنان یا بهرنی دشمن تعریف کړي، له سره یې تعریف کړي. اوس لکه مخکې چې وویل سول، ګورې دغه عاصم منیر واشنګټن ته لاړ، په سپینه ماڼۍ کې ټرمپ ته هغه یو پتنوس وړاندې کړ، د بلوچستان هغه منرالي او کاني نایابه سرچینې یا ذخیرې هغه یې ورته وښولې. دا په پاکستان په ولس باندې ډېره بده ولګېده او دوی یې سخت ورټل. او بله خبره دا ده چې ټرمپ خو پاکستان پیژني، تاسو ته معلومه ده چې هغه په 2019 کې کوم وخت چې ټرمپ د اول وار لپاره هلته جمهور رئیس په امریکا کې، هغه د جنوبي اسیا لپاره یو ستراتیژي طرحه کړه یا ستراتیژي یې نشر کړه او په دغه ستراتیژي کې پاکستان ته ډیر بد رد ویلی و او پاکستان یې داسې معرفي کړی و چې دا یو دروغجن و، دا یو فریبکاره، دا یو دغسې یو هیواد دی چې دلته فساد دی او له موږ څخه یې خبرې ډېرې داسې باثباته نه وي، خصوصا دغسې نظریات د څو کاله خو پرېږدې لا د څو ورځو څو میاشتو خبره هم نه وي، هره ورځ نظر د هیوادونو په باب نسبتا تغییر کوي. اوس لکه فقیري صاحب یو شي ته اشاره وکړله چې د پاکستان د لابۍ هڅې کامیابي شوي ځکه ډېر میلیونونه ډالر یې مصرف کړي، اوس واشنګټن کې نظر مثبت شوی دی دوی په باب باندې. که داسې وي بیا مهمه دا ده چې اوس سیمه څه غبرګون ښیي. زه د ما نظر دا دی چې په خپله اوس هغه تودوخه چې د ټرمپ او عاصم منیر او شهباز شریف په منځ کې 3 میاشتې په مخکې وله، اوس هغه راکمه سوې ده. دا صحیح ده چې امریکا له هند سره هم هغه لري ستونزې لري، یا مثلا دا د ګمرکي محصول یا د تعرفو په حق تړاو باندې له هند سره مناسبات یو څه سړوالي ته تللي دي. ولې خبره دلته دا ده چې په پاکستان هم دوی باور نه لري. د امریکا اوس د هغوی د ګټو استقامتونه هغه اوس افغانستان نه دی. افغانستان کې هغه دی لکه مثلا 40 میلیونه ډالر ورکوي، یا دوی حتی د طالبانو د واکمنۍ سره مذاکرات کوي. هغه خلیلزاد مخکې هم کابل ته راغلی ولو. او بل دا دی چې په خپله امریکا اوس په دې باندې پوهېدلې ده چې پاکستان دروغ وایي. له هغوی څخه له پاکستان څخه زما په نظر دوی د چین په ضد باندې استفاده کولی شي، یا د دې لپاره چې د RBI یا روډ بیلټ انیشیټیو چې ورته وایي او دا د سپیک د پروژې د ناکامولو لپاره، د دغو لپاره دوی هڅې کوي. ولې دا چې
امریکا د پاکستان په همدغسې وړاندیزونو باندې چې هغوی به په افغانستان کې د بګرام هوایي اډه یا مثلا هغه پاتې شوي وسلې امریکا ته بیرته احیا کړي یا ورته ویسپاري، دغه به زه فکر کوم لږ څه مشکله خبره وي، ستونزمنه خبره به دغه وي او قصه دا به څومره یا ونشي دغه کولی. قصه څومره ډرامه کیدلی شي چې کوښښ کیږي د ترهګرۍ جعلي پروژې یا هم کمرنګه پروژې پر رنګه وښودل شي. مثلا کله چې د عاصم منیر د سفر خبره کیږي، اتومات په پاکستان کې د سلطان عزیز نظام په نامه یو کس په دې نوم نیول کیږي، د داعش دویم درجه کس ده که اول درجه کس دی. دغه رنګه د ترکیې څخه ځینې استخباراتي مامورین راځي، دا خبره مو هغه ورځ هم وکړله چې هلته یو کس نیسي ترکي کس چې داعش پورې اړه لري. دغه رنګه بیا د تاجکستان سره پر پوله باندې ځینې حوادث رامنځته کیږي چې داعش ته منسوبیږي او بیا چې کله طالبان کسان نیسي دا کوي چې دا کسان د پاکستان لخوا راغلي وله. آیا پاکستان خو په دې هڅه کې نه وي چې یو ځل بیا یو څه رامنځته کړي او هغه د همکارۍ د هغې دفع د همکارۍ وسیله وګرځوي؟ پاکستان یې په یوازې سر باندې نه توان لري او نه رامنځته کولی شي. پاکستان همیشه د خپل لنډ تاریخ په اوږدو کې د لویو قدرتونو له هغې جملې څخه د امریکا، سنټو، سیاتو او د نورو ښکېلاګرو ځواکونو پروژې عملي کړي دي او اوس هم دوی په دغه لټه کې دي چې د ډیورنډ د تحمیلي کرښې شاوخوا همغه پروژې بیرته احیا کړي او امریکا ته وایي چې په افغانستان کې ترهګر دي او داعش دی، په داسې حال کې چې داعش په خپله د پاکستان له پوځ سره دی. اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د ککول اکاډمۍ ده، دغه په ګارنیزیون کې کور ورته جوړ کړی و، دا ما لیدلې ده دغه سیمه، زه هلته تللی یم او بل او دا راپورونه یې افشا شوي دي، هغه کور یې چې اسامه بن لادن ته جوړولو د وزیرستان هاوس په نوم باندې جنرالانو به ورسره کتل. بله خبره دا دی چې دلته پاکستان اوس په ډیر ستونزمن حالت کې ده. 130 میلیارده ډالره دوی خارجي پوره وړي دي او 215 میلیارده ډالره دوی داخلي پوره وړي دي. په داخل د پاکستان کې ولس او همدارنګه د ایالتونو په منځ کې ډیره بې اعتمادۍ رامنځته شوې ده. همدا اوس په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د ګوند حکومت دی، دغه بس څوک اهمیت نه ورکوي او هغه دی سهیل اپریدی کله هغو ته ځي، پنجاب ته ځي، اوس په کراچۍ په سند کې دی او په خپله همدغه سهیل اپریدي پرون په یوه له میډیا سره وویلې چې دا خبرې چې د پاکستان استبلیشمنټ یا میډیا یې کوي چې ترهګر له افغانستان څخه راځي او د افغانستان خاوره زموږ په ضد باندې استعمالیږي، دغه کې وایي زه حقیقت نه وینم. بیا دا د سهیل اپریدي دا یعنی د یوې صوبې یا د یوه ایالت وزیر اعلی ده، صدر اعظم ده، دا خبره هغه د په ریکارډ باندې کړې ده او په میډیا کې موجوده ده. پاکستان باندې زما په نظر باندې چې اوس امریکا به هغه پروژې چې په دغه 2001 کې دوی ته ورکړي هغه ترهګریزې پروژې وي، له دوی څخه استفاده وکړه، شمسي ایر بیس یې ورکړو، دغسې په دې خو کامره ایر بیس او ځینې نور هوایي میدانونه یې ورکړو چې له هغه څخه د ډرون تیارې ولاړې شي په افغانستان کې بمباري وکړي او دغسې په لسګونو زره د سی آی ای او د اف بی آی دغه کارکوونکي او د دغو منصوبین د پاکستان په اکثرو ښارو کې په هغه وخت کې لیدل کېدل. او یا مثلا هغه پروژې چې د اپریشن سایکلون په رڼا کې یې له پاکستان څخه د دغه تنظیمونو په وسیله باندې یا د دغو په د ابزارو په استعمالولو باندې له پاکستان څخه امریکا استفاده وکړه، اوس په هغسې نه وي، ځکه نړیوال نظم اوس یو انارشیک سیستم په لور باندې روان دی. دا د امریکا یو تیوریسن ده په نوم د جان میر شایمر،
دا د نړیوالو اړیکو یا د نړیوالو مناسباتو یو تیوریسن ده. هغه دا نظر لري چې افنسیو ریالیزم یا تهاجمي حق پالنه یا حقیقت پیژندنه هغه دا دی چې وس امریکا وایي چې زور ده لکه مایټ از رایټ، یا مثلا زموږ رهبر به ویلي چې د خلکو زور د خدای زور. نو خبره دلته دا دی چې اوس په نړیوالو اړیکو کې دلته یو انارشیک سیستم مسلط شوی دی. لوی قدرتونه غواړي چې د خپل کنټرول لپاره د خپل نفوذ د ساحې د پراخولو لپاره له زور څخه له قدرت څخه کار واخلي. او دغه بیا هم راګرځو ګران صاحب، حل لاره هم در څخه پوښتنه ډېره مننه کوم. فقیري صاحب، د سیمې پر حساسیتونو غږیږو. اوس که د پروژې بحث کېږي، مثلا ترهګریزو پروژو بحث، هغه که هر څه وي خو سیمه یې په وړاندې بیا اندېښمنه ده، ځکه دا قصه خو بیا ورو ورو منځنۍ اسیا ته هغسې اخواته ځي، که ډرامه هم وي هغې خواته ځي، که مبارزه هم وي هغې خواته ځي. اوس چې دا امریکایان پکې دخیل کېږي یا ښکېل کېږي، او یا هم د سیمې د پاکستان کې یا په بلوچستان کې د قیمتي توکو مسله مو چې یاده کړه یا د بنادرو مسله مو چې یاده کړه، دا هر یو یې که وڅېړو سیمه حق لري چې پر وړاندې حساسه واوسي. نو په داسې حال کې چې ټرمپ او امریکا په لاتین امریکا کې بوخته ده، په اوکراین قصه کې بوخته ده، د ایران سره دا د اوس دخیلیږي، د ټولو ته په کتو آیا دلچسپي به ولري چې سیمې سره یو ځل بیا په یو نوې قضیه کې هم دخیل شي؟ ستانکزی صاحب، زما خپله تر هغه ځای پورې چې زه د امریکې خارجه پالیسي تعقیب کړې ده یا مطالعه کړې مې ده، په اوس حالت کې امریکا په زموږ په سیمه کې په چندان علاقه نه لري، بیخي لږ، یعنې دا زموږ و سیمې ته بیخي لږ توجه کوي، توجه یې بیخي کمه سوې ده. او په دا خاطر هم یعنی هیڅ په حتی په د ستراتیژیک امنیتي ستراتیژي چې اعلان کړله یو میاشت مخه چې هم ټرمپ خپله ستراتیژي اعلان کړله، په هغه کې دا زموږ د سیمې نوم نه و اخیستل سوی، دا زموږ د سیمې ته هیڅ توجه نه وه سوې. ټوله توجه راغلې ده، د امریکې توجه اوس راغلې ده و لاتین امریکې ته، چې لاتین امریکا موږ یې سراچه ورته وایو، په انګلیش کې ورته باکیارډ وایي، چې دا زموږ سراچه ده. او په دې سراچې کې باید هیڅ بل قدرت ته موږ اجازه ورنکړو چې په دلته سرمایه ګزاري وکړي او یا دا دلته زموږ نفوذ راکمزوره کوي. او د امریکې او د ټرمپ بل نظریه دا ده چې دغه سیمه چې ده دا د طبیعي منابعو د لحاظه په دنیا کې غنیترینه منطقه ده لاتین امریکا، لہذا موږ باید خپل حاکمیت پر دې ځای باندې ټینګ کړو. دلته یورانیم شته، دلته لیتیم شته، دلته هر څه چې موږ غواړو هغه په دغه منطقه کې دي، او هغه هم دغه نادر مواد دي، دغه نادر مواد چې موږ خبرې باندې وکړلې دغه نادر مواد دي. لہذا دلته باید سرمایه ګزاري وسي، او هغه حکومتونه چې د امریکې مخالف دي، که دا په کیوبا کې دی، که دا په نیکاراګوا کې ده، که دا په برازیل کې دي، که دا حتی په مکسیکو کې دي، هغه چپي یا مترقي چپ حکومتونه چې په دې سیمه کې موجود دي او د امریکې د تر کنټرول سل په سل کې لاندې نه دي، هغه باید راچپه سي، هغه باید رانسکوره سي، د هغوی پر ضد باندې باید او نه غواړي چې ځان دخیل کړي په دې سیمه کې. کم بیا ته خپله خبره تکرار کوي. خلاصه دا چې امریکا خاصه دلچسپي دې مسلې ته نه لري چې داسې وړاندیزونو ته ډېره دلچسپي ولري، ځکه نه غواړي چې دې وخت کې دی په دې سیمه کې په یو بل جنجال کې ځان دخیل کړي. دغسې به وي. بالکل، زه فکر زما خپل عقیده دغه ده، زه په ستا سره هم نظر یم په دې کې. یو بل شی چې د پاکستان د لابي وزن کموی شي، قدرمن فقیري صاحب وړاندې اشاره وشوله، تاسو خپله ورته اشاره وکړله، طالبان مستقیم اړیکې تامینوی شي امریکایانو سره، طالبان د داعش سره مبارزه کې مؤثر ثابتېدی شي، طالبان د وسلو بیرته ګرځولو کې هم همغه د طرف ادرس دی. نو د ټول ته په کتو فکر نه کوئ چې ډېره اتکام اوس پر پاکستان نشي کېدلی، یعنې حتی په ځینو مواردو کې چې حتی شعاري بڼه ولري، طالبان کېدی شي چې مستقیم د اړیکې ادرس اوسي د امریکایانو دپاره؟
بالکل ستانکزی صاحب دا تحلیل زه په خپله د ډېر وخت څخه دغه ته معتقد یم چې د امریکې لپاره د پاکستان هغه اهمیت چې په 1980 او په 1990 کې درلودی نور یې نه لري. پاکستان تقریبا یو یتیم غونې ګرځېدلی دی. پاکستان په بین المللي ساحه کې تقریبا یتیم شوی دی. دغه اوسنی ګرموالی د روابطو چې دا اوس شوی دی په د تیر پسرلي څخه بیا تر اوسه پورې، زه فکر کوم چې دا یو موقتي خبره ده. د امریکې توجه و بلې خواته ده. د امریکې دپاره پاکستان نور هغه اهمیت نه لري، اما پاکستان د دې کوشش کوي چې د خپلو سیمه ییزو رقیبانو د ځپلو لپاره امریکا د خپل ځان سره ولري، د هند د ډارولو لپاره امریکا د ځان سره ولري، د افغانستان لپاره امریکا د خپل ځان سره ولري، په منطقه کې و خپلو حریفانو ته دا وښوي چې امریکا زما سره ده. یعنی پاکستان خپل ټول کوشش کوي چې د امریکې توجه بیرته ځان ته راجلب کړي. په دا خاطر هم موږ تاسو د بندرونو د پنسې د دغو موادو د دې ټولو خبرې باندې وکړلې، مګر زما خپل عقیده دا ده چې د امریکې توجه اوښتې ده. د امریکې توجه بیرته ښایي و هند ته سي، د هند سره د امریکې روابط بیرته سم سي. که چیرې امریکا غواړي چې چین مهار کړي، د چین د مهارولو لپاره یوازینی آپشن چې امریکا یې په آسیا کې لري هغه هند دی. هند هم د اقتصادي لحاظه، هم د نظامی لحاظه او هم د روابطو د لحاظه کېدلای شي د امریکې بهترین ملګری واوسي د چین پر مهارولو کې. او بل خبره دا هم ده چې امریکا کوشش کوي چې روسیه له چین راجلا کړي. په امریکې کې د ټرمپ په اداره کې دا فهم، دغه نظریه اوس موجوده ده چې روسیه موږ بر نه حقه د ځانه شړلې ده، بر نه حقه مو د چین ولمن تور غورځولې ده. موږ باید کوشش وکړو چې روسیه بیرته خپل ځان ته راکش کړو. په داسې وینئ چې د ټرمپ اداره د پوتین سره ډېر مدارا کوي، ډېر نرمښت کوي، او حتی د اوکراین یوه لویه برخه چې 60% 25% مځکه ده هغه حتی ودغه ته روسیې ته ور حواله کوي. یعنی او هغه پخوانی هغه دشمني چې د بایدن په وخت کې د روسیې سره و نوره نسته. دغسې یعنی د امریکې کوشش دا دی چې چین مهار کې، او د چین د مهارولو لپاره بیا هم وایم هند او روسیه بهترین آپشن دي د امریکې لپاره. او پاکستان چې دی، پاکستان د چین سره ښه روابط لري، تاریخي ښه روابط لري. پاکستان نس کېدلای چې د چین پر مهارولو کې د امریکې سره کومک. لهذا زه فکر کوم چې دغه اوسنی ګرموالی موقتي دی. مهرباني وکړئ. ډېره مننه. ګران صاحب، یا د موضوع له اړخه او یا د تمرکز له اړخه څومره د دې احتمال شته چې هغه که د قیمتي منابعو ترلاسه کول دپاره وي، هغه که ظاهرا ترهګرۍ سره مبارزې دپاره وي، هغه که په افغانستان کې د پاتې وسلو د بیرته اخیستل دپاره وي، د لویو کوچنۍ پلمې دپاره، د هر څه دپاره چې وي، آیا د دې احتمال شته چې په لنډ وخت کې د امریکا سیمې ته حد اقل که عملي نه وي ولې تمرکز له اړخه راوګرځي؟ زما نظر دا دی ستانکزی صاحب چې امریکا اوس هغلته په نیکاراګوا کې یا په لاتین امریکا کې مصروفه دی، او دلته یې کوشش وکړ چې دغه د ایران په جنجال کې هم ښکېله پاتې سي او اوس هم اخطارونه ورکوي. خو دغسې میډیا ریپورونه ورکوي چې د ایران جنجال هم یو څه ناڅه کنټرول شوی دی، باوجود کې ډېر تلفات لري، له 2.5 څخه زیات یادېږي. زه په دې نظر یم چې امریکا اوس کوشش کوي چې هغلته دغه د 1823 کال که چېرته موږ او تاسې د تاریخ پاڼو ته مراجعه وکوو، د مینرو جیمز مینرو دکتوراین هغه دغه وویلې چې نور اروپایي هیوادونه په 1823 کې هغوی باید د امریکا په امورو کې یا د ویسټرن همپایر یعنی د کورې د نیمه غربي ساحې په امورو کې مداخلې ونه کوي. دغه مقصد یعنی دا
کره یې بالکل سره نیمه کړې ده او دغه غربي سیمه یې د خپل د نفوذ ساحې او د خپلو ګټو د ساحې برخه وبلله. نو امریکا د هغه دکتورینو په رڼا کې هغه دی په کیوبا کې هغلته ورته اخطارونه ورکوي یا ګوتڅنډنې کوي چې موږ به حملې در باندې وکړو، مکسیکو ته، کولمبیا ته، په وینزویلا کې باوجود دې چې په خپله همدغه ماګا چې میک امریکا ګریټ اګین دا د ټرمپ هغه شعار دی یا داسې خاص ګروپ یې ده، په دغه کې د دغه نظر سره یا د دغه لیدلوري سره دوی هم مخالف دي او د امریکا ولس په دغه هکله ما د برني سینډرز خبرې واورېدې او حتما تاسو به د زهران ممداني خبرې به مو اورېدلې. دغه ټول مثلا د دې ثبوت دی چې امریکا هلته انګیج ده او حتی له اروپا سره اوس دا په کړکېچ کې ده د ګرینلینډ په مسله باندې، له ډنمارک سره هغه د اوس په خبرو اترو باندې اخته ده، جرمني، فرانسې، انګلستان دوی د ډنمارک پلوي کوي، حتی ناتو یې پلوي کوي. دا اوس امریکا ته یو هغه دی یو نوی سیاست دی. نو د دغو سیاستونو او د نړیوال کړکېچ یا د نیو لیبرالیزم د پانګوال نظام د سیاستونو په رڼا کې زه فکر کوم چې امریکا به داسې ونشي کولی چې یو ځل بیا به افغانستان ته راودانګي او پاکستان ته به دغه پروژه ورکړي چې دغه د ډیورنډ د تعمیلي کرښې په شاوخوا کې تاسې عملیات وکړي. اگر که پاکستان دغه غواړي د عاصم منیر تګ سپینې ماڼۍ ته د شهباز شریف همدغه چاپلوسي او دغه تملق چې ډونالډ ټرمپ ته یې وکړ او دا د دې معنا لري او دا یې د نوبل د سولې لپاره ونوماوه، دا خو د دې لپاره ول خو نتیجه به ورنکړي او ضمناً نتیجه به ورنکړي. زه فکر نه کوم چې دا به یوازې په دغه لابیګري په چوکاټ کې پاتې شي او دا به کومه نتیجه ورنکړي او دا دې لپاره پاکستان کوي. بخښنه غواړم دا خبره به زه تکمیل کړم. پاکستان د دې لپاره کوي چې هغه خپل داخلي مشکلات چې هغه اقتصادي ژور بحران ده، ناامني دي، بې اعتمادي ده د ایالتونو په منځ کې، دغه د دې تر سیوري لاندې پټ کړي او خپل ناامني افغانستان ته انتقال کړي. او ډیره مننه دواړه قدرمن مېلمنو څخه، فقیر صاحب له واشنګټن څخه او همدارنګه ګران صاحب له جرمني څخه را سره په لیک کوله او د دوی بحث مورد ډیره مننه کوم مېلمنو څخه. البته د بحث موضوع همدا وه چې پاکستان د لابیګریو په تازه رسمي هڅو کې یو وړاندیز امریکا ته کړی دی چې کولی شي ورسره په سیمه کې اقتصادي، امنیتي او سیاسي همکاري وکړي او په هغه امنیتي همکارۍ کې بیا داعش او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه او همدارنګه له افغانستان څخه د امریکایي د پاتې وسلو بیرته راګرځولو کې د واشنګټن سره همکاري یاده کړې ده. دا چې د پاکستان دغه وړاندیزونه او د رسمي لابیګریو له ادرسه دغسې غوښتنې به د واشنګټن له څومره مثبت ځواب سره مخامخ شي. په همدې هکله وغږېدل مېلمنو، که څه هم فقیر صاحب ویلي چې یو څه نسبتا واشنګټن نظر په دې وروستیو کې د پاکستان دغه هڅو چې 2015 راهیسې شروع کړي دي او د هغې پر اساس باندې پاکستان شاوخوا 14 یا تر هغه زیات لابیګر شرکتونه ګمارلي دي او دا دې لامل شوی چې یو نسبي تغییر د لوري کې د ټرمپ د پاکستان په هکله راشي. ولې ډېره تمه نشته چې ټرمپ دغه اولویتونو، لومړیتوبونو او بوختیاو سره دغه سیمې ته او دغه مبارزې ته او دغه ګټو ته زړه ښه کړي. همدارنګه ګران صاحب هم ویلي چې د پاکستان دا کوښښونه هسې له ډېر وخته راهیسې دي او همیشه یې غوښتي دي چې په یو شکل نه په یو شکل سره وکولی سي نړیوال متحدین په خپل خوشخدمتۍ سره راخپل کړي. ولې دا ځل به نتیجه ورنه کړي ځکه چې هیڅ نوع دلچسپي د امریکا له ادرسه اوس دپاره دغه مسایلو ته نشته. همدارنګه طالبان اوس مستقیم ادرس دي، که احیانا د وسلو بیرته راګرځول غواړي او یا هم د ظاهرا داعش سره مبارزه غواړي، نو امریکایان ترجیح ورکوي چې طالبان سره مخامخ اړیکې ولري. دغه ټول د دې لامل کیږي چې د پاکستان د دغه وړاندیزونو هغه وزن راکم سي. تر بیا مو پاک الله عمل.